وای خدای پاکه نو په دې دنیا دا شاوخونه دا دوی ته څوک یې جنگي ما جنگي څه جنګي نو ولې څه کوې ته جنګي جګې څه او د اسمان نه کله راپرېوتی دا زما خپل نوم دی دا مې لالا ایښی دی نه خدای شته چې دا نوم یې د باندې ښه برابر ایښی دی ښه هغه نور جدلونه خو چې کم دی شاته هغه پټه پرېږدي هغه سپینه خو چې ته پرېږدي او که نه زه یې پرېږدم خو باتروم کې دا راته ووایه جنګي جزه که نه چې کله په تا باندې ماشي یا مچ کینی که نه نو ته په څه شړې موږ یې خو په ببوزي شړو موږ یې مې شړو که نه جنګي جزه ته داسې کار کوه که نه چې ته په ببوزي اډو شړمه ته د خپل غوږونه چې دوه بیره مو ښودی که نه نو یو لس دولس به دې وجلي ماشاءالله زه ورځه لاړم سلام علیکم خدای پاکه داسې دي یا خدای پاکه چې هغه زامن مې څه شو جنګي راشه که نه کوم ځای کې داسې کار وکړه ګیاله لاړ شه ښه بابا ما پړونم پوزه ریبړې په لور باندې خدای پاکه نو خلک په لور باندې ګوته ریبي او دې نیکه مې پوزه ریبلې ده دا اوس غول دي او که نه دا کارېږي څه ده نه نو کارېږم به نه ویم ستا غوندې کې پوزه نه په دې غونډه علاقه کې د چا نشته دی بچې ستا غوندې کې انسانان نه دي ویم 50 کاله پس چېرته پیدا کېږي او ته خو زما انټیک زوی انټیک په تا خو زه ډېر فخر کوم بابا څه خدمت وکړم یا بچې نو ته به څه خدمت وکړې ته خو نه له چا د ښې او نه له چا د بدې خو داسې کار وکړه پاسه مې خو د ګیار وړه شابه شابه زه ځه شابه یا خدای پاکه وایم داسې زامن دې را کړي دي چې نه د غلا دي او نه د ګیا دي وای خدای شته مایي چې په دې ګلونو کې د خاپیرک څه کوي جنګي ته څه کوې یار زما ځه چې یو ځای ځو راځه خدای پاکه دا اوس څه دي ځه مخکې شه څه کوې دا ګیا ریبي نه یو کار ولې نه کوې داسې کار وکړه دا زمونږ شوتل دی که نه ته را شوتل وریبه او زه درپسې ښه ګرمه چای راوړم ښه ورشه ورشه وریبه دا نه پکې ښه ښکلې ګېډې برابر که ښه برابر دی کوم دی امیر لالا سلام علیکم وعلیکم السلام ته خو دلته ګرځې که نه ویښته کله به یو اړې او کله به بل اړې خو هغه جنګي نه دی اره ببولې به دې غوږونه چې دي هغه د شوتل په شرمو شرمو دوی په ګېډې ته وړي ښه او زما شوتلو ورشه ورپسې دا زما شوتل ته ریبي ها دا څه چا ویلي ما ساده ګولې ویلې پاسه شابه زه به ستا د کوڅه هم ګورم ورېږه ها څه کې دا جګوله وایم ټیکه بچي هغه ورور مې دې لېږلی ګیا پسې جنګي پوره 15 غنټې تېرې کړه یو پنګایا 200 پور نه نو زه به دې لېږلی وم که نه وایم ته هم راته معلومې دا تو شاته رسې نیولي دي لرې که دا خو د مسلمان دا خو لوکاټ دي نو ولې خدای تباکه په وجود ورته کمزوري چپه به در باندې راولي بابا زه یې خو هر وخت خورم هر وخت یې خوري نو بیا به لکه زما یو وچې او بل به تاریخ ورکړې ځه کور ته شابه کور ته ځه هغه بوتاوه موتاوه که سارو ته شابه ای جنګي داسې غلې ولې تېر شوې ستا نه خفه یم ما نه خفه نو په څو وختي مې هغه ستا شوتل لیبړه نیک راغی زما راغلی وې نه خیر دی دغه زمونږ پټي و خدای موږ نه قبضه کړی دی ښه یم جنګي جزي او که جیپي د دې خو راته مې کار ته کښېنه جنګي ته ما ته ده ووایه که نه چې ته کله پیدا شوې نو ستا مور پلار خوشحاله و نو په خوشحاله کې به تا سا لال کړي و ګډه خدای پاکه که ما یې ګډه لال کړی که ته زما زوی په تا باندې ما پیشو هم نه لالوله ښه ده جنګي یو خبر راته بله وکړه که نه چې ته را سترګې دونه ولې تورې موږ ته وې ته بیا نظره کېږي جنګي ستا دا خبره خو په خپل ځای ټیک ده چې د نظره به شي یا به نه شي خو دا کم سپین چې په دې سترګې کې پاتې دا پکې غیب کې ټول به تک تور شي بیا به چې کم دې خاپېره ښکاري نو مړه جنګي تا ته مې یو کار پېښ شوی ته به یې وکړې داسې کار دی که نه د شپې چې کوم دی د کټ کې ملاسې نو ما پیریان یری نو ته ما سره بېګاله سملې که نه نو هغه پیریان به غونډ ته ویارې یرولی شي څنګه به یارې سمه غټ ده چې ځو راځه
صحیح څنګه خیر دی جوړ دی خیر دی د ګورنمنټ سایډ نه راغلی یم د ماشومان له تصویران وباسم ټیک دی جو کاږي ارجیو فوټوګرافر راغلی تاسو سره ملاویږي صحیح ده आवाज ورته وکړه راشه السلام علیکم وعلیکم السلام جی پرنسپل صاحب څنګه یې خیر ده جی شکر دی الحمدلله د ګورنمنټ سایډ نه راغلی وم ها جی څنګه راغلی وای دا تصویران مې ایستل آیډنټي کارډ دپاره ها جی نو ویستل او هم ایستل ټول سکول نه مې ویستل که نه ها جی خو ما چې تاسو ته بیا سبا سل روپۍ راټولې کړې سبا پکې اخیری تاریخ دی صحیح ده جی زه به ټیچرس ته ووایم هغوی به چې راټولې کړي سبا بیا تاسو راشئ در به وکړي صحیح ده جی ټیک شو اجازت دی ماته چای مای اوس کوي نه ډېره مهرباني السلام علیکم سمندر خانه جی سر د پرایمري سکول هغه ټیچر ما لږ راولېږه صحیح ده جی زر کوئ جی سر کېنئ سرکار طرفه چې کس راغلی و ټولو ماشومانو یې تصویران ایستل ته به داسې کار وکړې ټولو ته به ووایې چې سبا 200 روپۍ ځان سره راوړي صحیح ده سبا پکې اخري ورځ ده صحیح ده صحیح ده جي ورشئ ماشومانو ته ورشئ خو بچې تاسو له کاکا تصویران ویستل ها جی خو بچې چې سبا راځې 300 روپۍ به سره راوړی که صحیح ده خو بچې زه اوس تاسو چوټي شوه خدای پاکه دې ګاونډیانو که ورشم چې د درې مې دا دوا خو ورته وکړمه لږ به ورته هم جړنداړه سپک کړمه السلام علیکم وعلیکم السلام وای دا خو ګل بچی رالی وای بچی څنګه راسي وختي رالی بیبي موږ له سکول کې تصویران وایستل موږ ته استاد وی چې سبا سهار سکول ته راځئ ځان سره به 400 روپۍ راوړئ وای بچی تا نه 400 روپۍ زار شه یم پلار دې کور نشته دی د هغه نه چې راولم در به کم دله ښه حبیبي ته چېرته روان یې وای بچی ته خو روان یم هغه درې مې ده نن دا درېیمه ورځ ده چې ستا را درېیمې نه ختمېږي وای بچی ته هم لکه د پلار شانتې خبرې زده کړې شا به لاړ شه منډه کچن کې مې روټۍ او ترکاري ایښې ده شو هغه وخوره شا منډه ځه به شا وای تا نظارو یا خاونده دا څه کې چېرته روانې دا راته ووایه ته څه کوې دلته کې زه خو هېڅ هم نه کوم او نه کوم ناسې بېجایت ته روت یم زه خو زموږ په کلي کې هغه درېیمه وه نو هغې دواله ورغلي وم تا خدای تبو برباد کړه که د حسین دې خپې کړي دي ښځه د کور دپاره پیدا د کور دپاره دا به په کور کې ناست دي دا زه دله ګټم نه وایي ویم ته خو ګټې قارېږې سله زه خو چې درېیمې نه کور ته لاړم نو هغه زوی مې راتمړی دی راغی ما له چې کوم دي 500 روپۍ راکړه استادان یې غواړي نه لکه د خدای مسلمان دا خو بل هفته کې د 500 روپۍ وړلې دا څنګه چل دی بس پته نه لګي 500 روپۍ راکوي سبب کې اخري تاریخ دې راکړه رالی دا نو به زه به ګټم او دې به یې لوزوي وایي نو 500 روپۍ کور ته ځو راځه شابه راځه وایي ځو راځه ناوخته دی زمانه بیبي مې د وکړه د 100 روپۍ به ځان له جیب کې واچوم او دا 300 به استاد له دا وګوره یا د ان وروتي نه بیا پکې سل چاپا کړي ظالم بچیا ام داخله ورکوټي غل دی سلی وال چې غټ بس کوي ام کې دی یا پاکستان له پوچه خرڅ کی وای سویا تیار موقع ده چې وروخه دا جی ستا په خیال د دې کور نه موږ څونه غلاګانې وکړې بچې دا هم سلمه پیره ده او د هغوی کور کې اوس هم ډیوه بلي او زمین کور کې ډیوه هم نشته مطلب زه دې خو څه دی نورې غلاګانې تا سره نه کوم چې وروړو راځه قصې مه کوه بس زما توبه ځه یو ټرکینګانو دپاره یو چاکو ډېر دی زه یې په یوازې م ذمهوار یم زه وروړم
سیر وروره سلام علیکم. وعلیکم سلام. دا خو زما بیگ دی د غل بچیا. او جی دا ستاسو بیگ دی. نیمه ګنټه مخکې ما ستاسو د کوره غله وکړه خو دې بیگ کې چې دننه څه پراته هغې خو زما دا زړه لکه د شمې د موم ویلي کړ او د نن نه پس نه زما د خرې ګناه نه توبه د خرې غلا نه زما توبه. اروره ما معاف کړه. په دې بیگ کې ستاسو سامان یو په یو پروت دی. څه کې جی تاسو نه معافي غواړم. ما معاف ودرېږه چې تا دومره غیرت وکړو نو دا 1000 روپۍ زما طرف انعام والا. نه وروره ما له به اوس هغه بره رب راکړئ. سبحان الله